شیخ صاحب محترم رمضان المبارک ته د عبادت موسم یا د عبادت میاشت ویل شي د او دې کې هیڅ یو شک نشته چې رمضان المبارک دا د عبادت موسم دی، د عبادت سیزن دی. لکه څرنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې میاشتې په باره کې فرمایي چې دا میاشت کله داخله شي نو د ینادي منادي من السماء یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. د الله د طرف نه आवाज کوونکې आवाज کوي، اعلان کوونکې اعلان کوي چې اے د خیر طلبګارا را مخامخ شه، تکړه شه، تیار شه، دا د عبادت سیزن دی، او اے د شر طلبګارا بن شه. نو ګوره دې روایت کې د سرال چې د الله د طرف نه आवाज کوونکې आवाज کوي چې د خیر طلبګارا تکړه شه، اے د عبادت طلبګارا، اے د خیر طلبګارا. پته لګیږي چې دا د الله د طرف نه د عبادت د پاره موسم او سیزن مقرر شوی دی. ځکه پکې اعلان کوي چې اعلان دی چې د عبادت سیزن دی، تاسو عبادت طلبګار بندگان تکړه شه. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.